د کورنۍ چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی او د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق متحده اماراتو کې د دغه هیواد د دولت له رئیس سره کتلي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دغه کتنه کې دواړو لورو پر سیمه ییز ثبات، پر ګډو ګټو او د افغانستان پر اقتصادي وړتیا خبرې اترې کړي دي. د پوځي چارو شنونکی عبدالواحد طاقت وایي اوس د دې وخت دی چې موږ باید له هغو هیوادونو سره چې له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي تګ راتګ وکړو او له هغوی ګټې ترلاسه کړو ترڅو د افغانستان د ولسونو ګټه پکې وي. مظلوم ولس لپاره د موږ د خلکو لپاره د یو څه لاسته راوړنې ولري او یو ډیپلوماټیک ستراتیژي هلته پلي کړي. د ډیپلوماټیک ستراتیژي داسې نه ده چې مشخص د وزارت خارجه لپاره ده، یوازې وزیر خارجه او د هغوی پرسونل به دا کار کوي. د کورنیو چارو وزیر هم کولی شي او د استخباراتو رئیس خو بالکل حق لري چې په ډیپلوماټیکو ارسو کې لاس و پښې ووهي او هغه سره خپل کې چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره، د موږ د وطن لپاره، موږ د هیواد لپاره ګټور وي. د دوی دواړو مشرانو موږ هیله ده چې هلته یو څه لاسته راوړنې ولري او د ولس سره یې شریکې کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست داسې مهال متحده عربي اماراتو ته سفر کړی دی چې تر دې وړاندې د امیر خان متقي په مشرۍ د اسلامي امارت یو پلاوی هم دغه هیواد ته تللی و. خو د اسلامي امارت د چارواکو سفر متحده عربي امارات ته اهمیت په تړاو د چارو شنونکي وایي متحده عربي امارات له امریکا او د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره نږدې اړیکې لري او کولی شي له لویدیځو او اروپایي هیوادونو سره د هغو مسایلو په تړاو چې ناڅرګند دي پاتې دي او اسلامي امارت په دغه برخه کې له ننګونو سره مخ دی خبرې اترې وکړي. په اوسني حالت کې د نړۍ اوسني تحولاتو ته په کتو سره دا اوسنی سفر د امارت اسلامي چارواکو امارت متحده عربي ته د امنیتي او د سیاسي لحاظه ډېر اغیزمند او ډېر ګټور ده او په ضمن کې د اقتصادي پلوه امارت متحده عربي یو پرنفوسه اقتصاد پلوه هیواد په سیمه کې ده او هم د نړۍ سره د هوایي او ځمکني لارې نه او سوداګرۍ لارې نه ښه اړیکې لري. یعنې کولی شي چې د افغانستان سره په پانګونه کې او په سوداګرۍ کې هم مرسته وکړي او هم د خپل اغیز لرلو پر بنیاد کولی شي نور سیمې هیوادونه هم دې ته تشویق کړي چې له افغانستان سره تعامل وکړي او افغانستان د اوسني ستونزې هم حل کړي او له انزوا حالت نه هم ووځي. متحده عربي امارات هغه هیواد دی چې د اسلامي امارت سفیر یې په رسمي ډول منلی دی. سراج الدین حقانی تر دې مخکې هم متحده عربي امارات ته سفر کړی و او د دغه هیواد له بېلابېلو چارواکو سره د افغان بندیانو پر آزادولو او افغان وګړو ته د ویزې په صادرولو خبرې کړې وې.